نن ورځ د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې موږ سلګونه زده کوونکي یعنې نن ورځ موږ 493 زده کوونکي فارغ کړي دي. ان شاء الله دغه زده کوونکي د انګلیسي په ټولو مهارتونو سمبال دي. دوی په انګلیسي روانې خبرې کوي. دغه زده کوونکي دوی په لس میاشتنۍ سیستم کې یعنی دوی د لس میاشتو سیستم زموږ سره تکمیل کړ. دغه زده کوونکي نه تنها فقط دغه برخې دي، موږ د دوی د جرأت لوړونې په برخه کې ډېر مهم کارونه کړي دي. یعنی دغه زده کوونکي د انګلیسي ترڅنګ په جرأت په لحاظ سره ډېر ښه روزل شوي دي. زده کوونکي باید لا زیار وباسي، هڅه وکړي، کوشش وکړي چې دغه سفر لا هم جاري وساتي، ځکه چې انګلیسي نه یوازې دغه ده چې یو یا دوه کلاسه ووایي، باید تاسو زیات کلاسونه ووایئ. او انګلیسي یو نړیواله ژبه ده، په نړیوالو مؤسسو، ادارو او د غیر عمومي ځایو کې استعمالیږي، بهرني هیوادو کې هم استعمالیږي، لکه په سفر کې استعمالیږي او داسې نور ځایو کې. په فارغینو ته دغه زه پیغام ورکوم چې تاسو چې دغه نه فارغ شوئ دا فارغ نه دی، تاسو باید نور کورسونه هم ووایئ. دا یوه نړیواله ژبه ده، که چېرته ته غواړو چې یوه بل هېواد ته لاړ شي خارج ته، هلته پښتو نه استعمالیږي، ته باید انګلیسي زده کړې. یوازې نه چې په ازمون ادرس کې باید په نورو کې زده کړې. ازمون ادرس یو ډېر معتبر د باور نوم ده چې ښکلی نوم لري، په خوست کې ډېر ښکلی سیستم لري او ښکلي روزونکي لري او ډېر شاګردان پرې کوي هر کال. موږ د دې استادانو نه، مدیر رحیمي نه، غفور نه ډېر خوشحاله یو، ځکه چې دوی موږ په یو معتبر نوم فارغ کړي، ځکه چې موږ ډېر انګلیسي زده کړي ده.